په جرمني ژبه کې یو له ستونزمنو ګرامرونو څخه پریپوزیشنونه دي. دغه پریپوزیشنونه لکه څنګه چې په دې تصویر کې ګورئ، ځینې اکوزاتیف جوړونکي دي، ځینې داتیف جوړونکي دي او ځینې کله اکوزاتیف او کله داتیف حالت جوړوي. په دې خپرونه کې په عمومي ډول پریپوزیشنونه زده کوو، دا چې پریپوزیشن ولې اکوزاتیف او داتیف حالت جوړولی سي او په خاص ډول بیا په اکوزاتیف جوړونکي پریپوزیشنونو باندې په تفصیل باندې خبرې کوو. نو د خپرونې تر پایه له ما سره پاتې شئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. زه ظریف سنگر یم. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې چینل کې د جرمني ژبې په ستونزمنو ګرامرونو باندې او هغه برخو باندې چې پښتانه زده کوونکي په هغې کې ستونزه لري خپرونې جوړوم. که تاسې لومړی ځل چې دې چینل ته راغلي یاستئ نو لاندې د سبسکرایب بټنه او ترڅنګ یې د زنګ بټنه کېکاږئ ترڅو زموږ له دغه درسو او خپرونو نه ګټه پورته کړئ. او له یاده مه باسئ چې دا خپرونې له خپلو نورو ملګرو سره چې جرمني ژبه زده کوي شریکې کړئ ترڅو ټول له دغه درسونو نه ګټه پورته کړي. راځئ ورګرځو خپل درس ته. د نن ورځې درس د پریپوزیسیون یا پریپوزیشنونه، په پښتو ژبه کې ورته اړونده کلمه هم وایي. په جرمني ژبه کې د یو نوم یا د یو ضمیر اړیکه د جملې له نورو برخو سره ښکاره کوي. لکه دغه بیلګو ته پام وکئ: Ich wohne in Berlin. زه برلین کې اوسېږم. ان په دغه جمله کې پریپوزیشن ده چې وروسته له هغه نه نوم راغلی ده، برلین، او د دغه نوم ارتباط له ich wohne سره ښکاره کوي. که دا پریپوزیشن نه وي نو دا جمله داسې کېږي: Ich wohne Berlin. زه برلین اوسېږم. دا جمله معنا نه لري، نو دې ته یوه معنا ورکوي او د دغه برلین ارتباط یا اړیکه د جملې له نورو برخو سره سموي. Ich wohne in Berlin. بل مثال: Das Buch liegt auf dem Tisch. کتاب په میز پروت ده. په دې جمله کې dem Tisch میز ده او دغه د auf کلمه چې پریپوزیشن ده له کتاب سره اړیکه ښیي. کتاب په میز باندې پروت دی. یا بل مثال: Ich denke an dich. زه ستا په اړه فکر کوم. په دغه جمله کې denk فکر کول، ان پریپوزیشن ده او dich زمونږه ضمیر ده، اکوزاتیف ضمیر. که موږ ووایو ich denke dich، زه ستا فکر کوم، دا جمله سمه نه راځي. نو دې لپاره چې د dich ارتباط یا اړیکه سمه جوړه کړي دلته موږ له پریپوزیشن یا اړونده کلمې نه کار اخلو. په دغه برخه کې دوه شیانو ته ستاسې پام وي. لومړی دا چې پریپوزیشن نه وروسته یو نوم یا دغه نوم ضمیر راځي. لکه دې جمله کې تاسې ګورئ، برلین یو نوم ده، dem Tisch یو نوم ده، همدارنګه dich یو ضمیر ده چې د نوم پر ځای باندې کارول شوی. نو لومړی شرط دا ده چې د پریپوزیشن نه وروسته باید یو نوم یا یو ضمیر راسي، او دوهم شرط دا ده چې دغه پریپوزیشنونه بیا اکوزاتیف او داتیف جوړونکي دي. کوم نوم یا ضمیر چې د پریپوزیشن نه وروسته راځي دې ته د پریپوزیشن مفعول وایي. دا نو د فعل مفعول نه ده، دا د پریپوزیشن مفعول ده. نو پریپوزیشن تصمیم نیسي چې دغه نوم یا ضمیر د اکوزاتیف حالت کې وي او که داتیف حالت کې. په دغه مثالونو کې ان برلین داتیف ده، خو برلین آرټیکل نه لري ځکه خاص نوم ده. یا دغه دوم مثال کې auf dem Tisch، په دې مثال کې دغه auf داتیف جوړونکی ده، dem Tisch وروسته له هغه نه داتیف حالت راغلی. یا په دې وروستي مثال کې denke an، دا یو اکوزاتیف جوړونکی فعل او پریپوزیشن ده چې وروسته له هغې نه اکوزاتیف ضمیر یا dich راغلی ده. په دې خپرونه کې موږ په تفصیل سره یوازې د اکوزاتیف جوړونکي ضمیرونه زده کوو. په راتلونکي دوه نورو خپرونو کې به داتیف جوړونکي ضمیرونه او هغه ضمیرونه چې هم اکوزاتیف او هم داتیف حالت جوړوي زده کوو. خو په لنډه باندې دغه جدول ته یوه کتنه کوو. دا جدول یا دا عکس ښکاره کوي چې کوم ضمیرونه اکوزاتیف دي او کوم داتیف دي. چپې خواته اکوزاتیف ضمیرونه دي: bis، durch، für، ohne، gegen، دا اکوزاتیف دي چې همیشه له دې نه وروسته اکوزاتیف حالت راځي. ښی خواته داتیف جوړونکي ضمیرونه دي
چې له دې نه وروسته همیشه داتیف حالت راځي او په منځ کې ان، ان، auf، neben، hinter، über، unter، vor او zwischen. د دې نه وروسته کله اکوزاتیف او کله داتیف راځي. دغه پریپوزیشنونه ټول همدا نه دي، نور پریپوزیشنونه هم شته، تقریبا له 100 نه هم ډیر دي، خو ډیر مهم او ضروري په همدغه تصویر کې راغلي دي. درځئ چې اکوزاتیف ضمیرونه زده کړو. اکوزاتیف ضمیرونه مهم یې دغه شپږ دانې دي: bis، durch، für، gegen، ohne او لومړی ده bis. bis په معنا د تر، لکه bis morgen تر سبا، یا bis Berlin تر برلین، bis 20 Uhr تر 9 بجو. په همدغه ډول دغه د bis کلمه د خدای پاماني لپاره هم کارول کیږي، لکه bis Wochenende یا bis morgen یا bis später. راځو مثالونه ګورو. warten Sie bis morgen تر سبا صبر وکړئ. wir fahren bis Berlin موږ تر برلین پورې ځو. Der Laden ist geöffnet bis 20 Uhr. دوکان تر 20 بجو پرانیستی ده. په دغه درې واړو جملو کې bis نه وروسته نومونه راغلي: bis morgen، bis Berlin، bis 20 Uhr. او دا ټول په اکوزاتیف حالت کې دي. خو دا داسې نومونه را برابر سوي چې دا خاص نومونه دي او ارټیکل ته ضرورت نه لري، نو دلته نول ارټیکل ده، ځکه ارټیکل نه ده راغلی، خو دا په اکوزاتیف حالت کې دي. بل پریپوزیشن ده durch. durch په معنا د له منځ څخه یا له قات څخه. د بیلګې په ډول durch den Park، د پارک له منځ څخه، یا durch den Tunnel، د تونل له منځ څخه، یا durch die Wolken، د وریځو له قات نه. مثال: lass uns durch den Park gehen. راځئ د پارک له منځ څخه لاړ شو. durch den Park gehen، د پارک له منځ څخه تګ. wir fahren durch den Tunnel. موږ د تونل له منځ څخه ځو، یا تونل له لارې څخه ځو. die Sonne scheint durch die Wolken. لمر د وریځو له قاته راځلیږي. die Sonne scheint، لمر ځلیږي، durch die Wolken، د وریځو له قاته یا د وریځو له منځ نه. بل پریپوزیشن ده für. für په معنا د لپاره: für dich ستا لپاره، für Mädchen د نجونو لپاره، für mich زما لپاره. بیلګه: das Geschenk ist für dich. دا ډالۍ ستا لپاره ده. das Geschenk، دا ډالۍ، ist für dich ستا لپاره ده. öffnen Sie die Schulen für afghanische Mädchen. د افغان انجونو لپاره ښوونځي خلاص کړئ. دا جمله لاندې راته په کمنټونو کې ولیکئ. öffnen Sie die Schulen für afghanische Mädchen. gibt es für mich etwas zu tun؟ آیا زما لپاره کوم څه شته چې وکړم؟ gibt es für mich etwas zu tun؟ بل اکوزاتیف جوړونکی ضمیر ده gegen. د دې معنا ده په وړاندې یا پر ضد. دا د für ضد پریپوزیشن هم ورته ویلی سو. د مثال په ډول gegen die Gesetze، د قوانینو په ضد، یا gegen Fieber، د تبې پر ضد، یا gegen ein iPhone، د آیفون په وړاندې یا د آیفون په مقابل کې. مثال: viele Menschen sind gegen die neuen Gesetze. ډیر خلک د نوي قوانینو پر ضد دي، یعنی نوي قوانینو سره نوي قوانین نه مني. بل مثال: haben Sie etwas gegen Fieber؟ د تبې لپاره یا د تبې په وړاندې کوم څه لرئ؟ منګه په پښتو ژبه کې که چیرې یوې دواخانې ته ورسو نو تبه ولرو ورته وایو د تبې لپاره څه لرئ، خو په جرمني ژبه کې لپاره فوخ کیږي او فو نه کارو، gegen کارو. د تبې پر وړاندې haben Sie etwas gegen Fieber، د تبې پر وړاندې یا د تبې پر ضد کوم څه لرئ،
نو دا منطقی ښکاري که نه. Ich tausche mein Samsung gegen ein iPhone. زه خپل سامسونګ په یو آیفون بدلوم یا د یو آیفون پر وړاندې بدلوم یا مقابل کې بدلوم، همدغسې یوه معنا ورکوي. نو په دغه برخو کې دغه د ګیګن پریپوزیشن کارول کیږي. بل اکوزاتیو جوړونکی پریپوزیشن ده اونه. اونه په معنا د بې له یا بغیر له معنا ورکوي، لکه ohne dich بې له تا، یا ohne seine Tasche بغیر له خپلې بکسې، یا ohne Zucker بې له بورې. مثال ohne dich kann ich nicht leben. بغیر له تا یا بې له تا ژوند نشم کولی. اکسیجن ته وایي، نو بغیر له اکسیجنه څوک ژوند نسی کولی. ohne seine Tasche بغیر له خپلې بکسې. Er geht ohne seine Tasche zur Schule. هغه بې له خپلې بکسې ښوونځي ته روان ده. Ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker. زه خپله قهوه بې له بورې څښم. ohne Zucker بې له بورې. بل اکوزاتیو جوړونکی فعل ده په معنا د شاوخوا یا ګرچاپیر، همچنان د په د ساعت د ښودلو لپاره هم د په معنا ورکوي، لکه den Garten د باغ شاوخوا، یا 9 Uhr په 9 بجو. Die Kinder spielen den Garten. ماشومان د باغ شاوخوا لوبې کوي. یعنی خپله دننه باغ کې نه، د باغ د باندې شاوخوا لوبې کوي. Wir treffen uns 9 Uhr. موږ په 9 بجو سره ګورو. 9 Uhr په 9 بجو. د ساعت د ښودلو لپاره بیا په معنا ورکوي. په همدغه ډول دغه د پریپوزیشن له هغوم سره اکثره وخت کارول کیږي، لکه den Baum herum د ونې ګرچاپیر. د بیلګې په ډول die Katze läuft den Baum herum. پیشو د ونې ګرچاپیر منډې وهي. den Baum herum یعنی د ونې نه تاویږي، داسې یو معنا ورکوي. که یوازې ووایو die Katze läuft den Baum یعنی پیشو د ونې شاوخوا منډې وهي، ګرچاپیر یې نه، چار طرف ته منډې نه وهي، ترېنه تاویږي نه. خو که ووایو die Katze läuft den Baum herum یعنی د ونې ګرچاپیر تاویږي، منډې وهي، داسې یو معنا ورکوي. په همدغه ډول له وخت سره هم کارولی سو 9 Uhr herum د 9 بجو په شاوخوا کې. Wir treffen uns 9 Uhr herum. موږ شاوخوا 9 بجې سره ګورو. اوس که ووایو 9 Uhr یعنی فکس 9 بجې، او که ووایو 9 Uhr herum یعنی د 9 بجو شاوخوا، یا 9 نه 15 ورتېرې یا 9 ته 15 پاتې. په دې هیله چې پوه سوي به یاستئ. د ویډیو په آخر کې ورځو یو اړین مطلب ته. دغه د بس پریپوزیشن چې ده له نورو پریپوزیشنونو سره هم یو ځای کیدلی سي او ډیر عام ده، استفاده لري. له دوه عام پریپوزیشنونو سره چې یو ځای کیږي بس پلس څو ده او بس پلس ده. نور پریپوزیشنونه هم شته چې دا ورسره یو ځای کیږي، خو دغه دوه پکې ډیر مشهوره دي. غواړم په دغه خپرونه کې یادونه ترېنه وکړم. دلته نو بیا دغه څو داتیو جوړونکی پریپوزیشن ده، او دا د جملې اصلي پریپوزیشن ده چې له دې نه وروسته به بیا داتیو حالت راځي. همدارنګه چې ده بیا اکوزاتیو جوړونکی ده. د بیلګې په ډول ich gehe bis zum Bahnhof. زه د اورګاډي تر تمځای پورې ځم. دا جمله ډیره معروفه جمله ده، خصوصا دغه bis zum پریپوزیشن ډیر مشهوره پریپوزیشن ده چې ډیر کارول کیږي. دلته نو څه معنا ورکوي؟ تر پورې، bis zum Bahnhof تر بانوف پورې. منګه کله هم چې دغه د bis کلمه یو مشخص جی لپاره کارو، لکه بانوف یا لکه مکتب، د دې شیان لپاره کارو، بیا zum ورسره اضافه کوو. ich gehe bis zum Bahnhof, ich gehe bis zur Schule. دلته اوس دغه zum کلمه چې ده په اصل کې zu plus dem ده. ich gehe bis zu dem Bahnhof. خو zu dem سره zum کیږي. په همدغه ډول
bis um 6 Uhr gibt es keine Züge. تر 6 بجو پورې اورګاډي نشته. bis um 6 Uhr تر فکس 6 بجو پورې اورګاډي نشته. نو دغه bis سره د څو او د یو ځای کېدل دا ډیر عام دي او که چیرې تاسې چیرته اورئ نو د دې معنا ته مو پام وي. نو دا ول جرمني ژبه کې اکوزاتیو جوړونکي پریپوزیشنونه، داتیف جوړونکي پریپوزیشنونه او هغه پریپوزیشنونه چې کله اکوزاتیف او کله داتیف حالت جوړوي د دې خبرونو لینکونه لاندې درته د ډسکرپشن په برخه کې ږدم. دا ویډیو در سره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. که چیرې سوالونه او نظریات لرئ د کمنټ په برخه کې راته ولیکئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.